نن راځو دا وایو چې څنګه کولی شو موږ په ایکسل کې بار چارت جوړ کړو چې عموما بار چارت د یو پروژې هغه ترلاسه شوې برخه او هغه پاتې برخه زموږ ته ښیي چې موږ د یو پروژې په کوم حالات کې یو په کوم سټیټس کې یو چې زموږ لپاره هغه ټارګیټ موږ څومره ترلاسه کړی ده. عموما بار چارت مختلف جوړیږي خو زه تاسو لپاره همداسې یو بار چارت جوړوم چې موږ ته د خپلې پروژې یا د خپل اکټیویټي یا د هغه خپل تجارت کاروبار هغه سټیټس حالات موږ ته وښیي چې موږ په اوس وخت کې د زمونږ کاروبار په کوم حالات کې ده، موږ په ګټه کې روان یو که زمونږ په تاوان کې روان یو، آیا که چېرته ما 1 لک یا 2 لک افغانۍ سرمایه گذاري کړي نو اوس د کال جنوري نه تر اوسه پورې زه باید څومره خپل ټارګیټ ته رسېدلی یم ما مخکې له دې څخه چې زه خپل کاروبار شروع کړم یا فعالیت شروع کړم چې زه هغه باید ترلاسه کړم، آیا زه اوس په کوم حالات کې یم، څو پرسنټه زه خپل ټارګیټ ته نږدې شوی یم چې هغه زه ترلاسه کړم. نو راځم دلته په ایکسل کې دا چارت تاسو ته ښکاري، دا ما تیار جوړ کړی ده مخکې، نو غواړم چې داسې یو چارت ستاسو لپاره جوړ کړم. نو دغه څنګ کې دغه خو لومړی زه ډیلیټ کوم یا هم له دې څخه یو کافیه اخلمه سیم ټو سیم. راځم دلته وایم چې په دې ساده یو ټیبل کې مونږ وایو چې دلته هغه بخش راځي چې هغلته زموږ پروژه 100% کمپلیټ شوې ده، او په ریمینینګ بخش کې راځي ماینینګ کې چې مونږ وایو چې زموږ پروژه څومره پاتې ده، 100% پاتې ده چې خپل ټارګیټ ته ځان ورسوسی ده. کمپلیټ برخه خو تاسو کالکولیټ کولی شئ چې زموږ څومره ټارګیټ ته رسېدلی یاست یا څومره اکټیویټي ترسره کړې یا زموږ څومره کاروبار مخ ته تللی ده. هغه موږ د مثال په ډول ووایو چې هغه زما سره څو ده 1% یا 3% زما سره ټوټل پرسنټیج ده، نو کمپلیټ شوې ده. زه وایو چې زموږ سره پاتې برخه څومره ده، موږ داسې یو فرموله استفاده کوو چې مساوي سل د بیا د پرسنټیج علاوه منفي همدا دغه کمپلیټ شوې چې ده همدا پرسنټیج ترې منفي کوو. موږ ته وایي چې 30% څنګه یې ستا پاتې دی چې تر څو خپل ټارګیټ اچیو کړي. نو اوس له دې نه موږ څنګه کولی شو چې هغه بار چارت موږ جوړ کړو. نو د هغو لپاره دغه کوم ټیبل چې دی ساده دا انتخابوو ټول او راځو انزرت ته او دلته په ریکمنډډ چارت باندې موږ کلیک کوو او دلته موږ ورته وایو زموږ لپاره چې وکړه بار چارت انتخاب کا او په بار چارت کې راسه سټیکټ 100% چارت انتخاب کا او دلته زه په دې باندې څنګه وکم کلیک کوم. دغه چارت زموږ سره جوړ شو، د سایز یو څه زه کوچنی کوم، ځینې نورې هم سمپل کوم چې تر څو نور هم ساده سي. دې لپاره زه وایم چې د اول خو دغه په منځ کې کوم کرښې دي دا ایسته کړه ته بیا دغه پرسنټیج علامې ایسته کړه. که چېرته تاسو غواړئ چې نور چارت ټایټل راسي یا هغه نور برخونه راسي یا ګریډلاین راسي یا ایرر بار راسي هغه ور واچوو که نه یې ترې ایسته کړئ. زه وایم چې دغه لیجنډ سیده دا هم زما ته ایسته کړه او د څنګ کې چې کوم انکس لري دا هم زما څخه ایسته کړه. زما یوازې که چېرته تاسو ټایټل غواړئ د چارت ورکولی شئ، که وایئ چې نه ورکوم نسي ورکولی شئ. بس د دې لپاره موږ یو څه سایز یې راکوچنی کوو او وایو چې څنګه وکړو خپل پرسنټیج ورکړو. یو وارې پرسنټیج وایو چې دغه په دې باندې دغه خپل پرسنټیج راسي چې څومره فیصده زموږ پروژه کمپلیټ شوې ده. هغه لپاره موږ ډیټا ټیبل باندې هم کلیک کولی شو چې په دې باندې هغه خپل پرسنټیج راسي او راځو هم ته دلته هغه خپل کالر که غواړو موږ ورته څنګه وکړو چینج کولی شو او دا هم دا 3% چې زموږ سره کمپلیټ شوې ده دا هم کولی شو چې مخته یوسو. نو د دې لپاره غواړم چې دغه د چارت د بارډر ایسته سي. راځم پرمټ ته، په پرمټ کې شیپ آوټلاین زه وایم چې دا نه نو آوټلاین که راته صحیح ده. او که غواړئ چې تاسو دغه ټایټل ورکړئ هم صحیح ده، او که غواړئ چې دا ټایټل دې هم ایسته سي دلته وایم چې دغه د چارت یا د بار چارت ټایټل هم راته څنګه وکړه ایسته کړه، زه یې نه غواړم. او که بیا وایي چې داسې یو چارت لکه دلته چې ما جوړ کړی چې دا پرسنټیج دی د یو بار چارت په یو کنج او بل کنج باندې راسي، نو بیا زه غواړم چې راسمه دلته وایم چې دا ټیبل دې ایسته کړه راته صحیح ده او په دې کې هم راته دا ډیټا ټیبل ایسته کړه. نو زه راځم وایم چې د دې لپاره زه انزرت ته راځم، په انزرت کې زه شیفت ته راځم، په شیفت کې زه چې راخلم دا ټکس باکس راخلم. ټکس باکس زه دلته کلیک کوم
او په دې فارمولا بار باندې مخکې له دې چې تاسو دغه موز باید له دې ټکس باکس نه لرې نه کړئ. راځئ دلته په فارمولا بار باندې کلیک کوئ، مساوي علامه نمبر وایي او دلته ورته وایي چې مقصد هغه کمپلیټ پرسنټیج چې دی هغه باندې کلیک کوئ. دلته ټول ستاسو هغه کمپلیټ پرسنټیج دلته څنګه کیږي ښودل کیږي. همداسې موږ کولی شو له دې نه کنټرول سی وي یو کافي واخلو، دلته یې کیدو. زه ورته چې دا برخه زما لپاره څه دی، زما لپاره دغه ریمینینګ بخش دی، زما لپاره چې کوم فاتې بخش دی. نو کولی شم چې د دې سایز زه را کوچنی کړم. دا دوه بخشونه خو تکمیل سو. له هغو سره څنګ کې مونږ وایو چې اوس د دې بار چارټ چې ده دا ډیزاین یو څه داسې راونډېډ دی که نه، یو څه دغه سوې ده، داسې یو کونج او بل کونج یې دغه نه ده، ریکټینګل غونته نه ده. زه وایم چې هغه شیپ دې هم پې اپلای سي. نو د هغو لپاره زه راځمه په انزرټ ته، په انزرټ کې بیا شیفت ته راځم، په شیفت کې دا یو شیپ راخلم، صحیح ده، راونډېډ ریکټینګل شیپ راخلم او دلته یې زه کولی شم چې دا ډرا کړم. دې ته کولی شئ یا هم ستاسو خپل چارټ ته کولی شئ مختلف کالر ورکړئ. راځم شیفت فیل ته، دلته وایم چې دې ته زه داسې یو شیپ ورکوم، صحیح ده، کالر ورکوم او دا ځای ته یې زه کوم چې زموږ سره کمپلیټ بخش دی هغو ته زه وایم چې زه دغه کالر ورکوم، صحیح ده. زموږ سره دغه کالر یو څه داسې دغه ښکاري، اوس صحیح سو. نو موږ غواړو چې هغه شیپ په دې باندې اپلای کړو. دا راونډېډ شیپ باید ترلاسه کړي. نو دغه شیپ موږ راواخیست، دې ته هم یو کالر زه ورکوم چې هغه هر کالر تاسې ورکوئ. نو یو څه دغه کوو، سایز یې که برابروئ، کوچنی کوئ یا غټ کوئ، هغه خپل کار دی، مشکل نشته، خپله ځان جوړوئ. دا کنټرول سی کوئ، راځو په دې برخه باندې کلیک کوو او کنټرول وي کوئ، صحیح ده. بیا له دې نه یوه کافي اخلو، کنټرول سی کنټرول وي او بیا دغه شیپ کوم چې دی ریمینینګ بخش دی، ریمینینګ د هغه کالر دلته مونږ ورکوو دې شیپ ته او له دې نه یوه کافي اخلم، راځم په دې برخه باندې د بار چارټ کلیک کوم او کنټرول وي کوم. نو اوس وایي زموږ سره دا چارټ جوړ شو. دې چارټو بخش کې یو څه بارډر لري، راځم ورته وایم چې فارمټ ته راسه او دا ورته ولیکه چې دا آوټلاین دی دغه شي نو بارډر دی وي او دا دې هم زما سره څه وي نو بارډر وي، چې تر څو نوره هم هغه خپل ویزیبلیټي یا هغه خپل دغه یو څه وښیي. ورته وایم چې دا هم راته ایسته کړه. ښه، زه غواړم چې مخکې له دې چې له دې نه ایسته کړم، زه له دې آوټلاین څخه ایسته کوم، صحیح ده. اوس راځم د کنټرول سی کوم یې په دې باندې کلیک کوم او دلته راته کافي کوم. نو تاسو کولی شئ چې په ډېر اسانۍ سره د داسې یو بار چارټ د خپلې پروژې لپاره جوړ کړئ. که چېرته ووایم چې دا راسه 80% ده، صحیح ده. ګوره هلته زموږ سره هغه خپل کمپلیټ او هغه کوم پاتې بخش دی هغه هم څنګه کېږي کمپلیټ کېږي. که چېرته زه ورته وایم چې 95% ده، بیا زموږ نه سره کوم کمپلیټ بخش دی هغه 95% کېږي. او زه ورته وایم چې چېرته زما سره 30% ده، نو هغه زموږ سره څنګه کېږي 30% تکمیلېږي. نو دا زموږ سره هغه بخش شو چې موږ کولی شو چې بار چارټ تاسو څنګه کولی شئ کریټ کړئ. نو که تاسو په دې اړه کوم سوال پوښتنه لرئ ما ته په کمنټ بخش کې ولیکئ انشاءالله. او که تاسو د نور ډول چارټو لپاره هم غوښتنه کوئ چې درته وړاندې سي، ما ته په کمنټ بخش کې ووایئ، انشاءالله هغه به هم درته ډیزاین کړم او درته په اکسل کې به یې کریټ کړم. ډېره مننه، ستاسو نه خیر اوسي.